کله چې څوک وایي چې خفه یم په وطن پسې خپل بچي او کور دا دا بوی مې شي رایاده دلته کې چې ګرځم د سعودي په بازارونو کې یا فردوس او ګېټ ته ګرقي سخوانۍ مې شي رایاده چېرته چې پردي بچي د بل په در کې وینم او خپله زمانه د غریبۍ مې شي رایاده دلته چې هوا کله ناکله چېرته ولګي یا اشنا د ملګن د سرسیلۍ مې شي رایاده دلته چې فروټ خورم فکر باندې ولګي ای ماته د خال رباټ او د پلۍ مې شي رایاده ستړی راشم ماسوتن په کټ کې سملم هغه خړه پړه لیونۍ مې شي رایاده چېرته چې قصه د مسافرو په وطن کېږي ای دوبۍ او سعودي او کراچۍ مې شي رایاده چېرته چې د چا په سر ټاټکې د مزدور وینم او خپلې تېرې ورځې د دیاړۍ مې شي رایاده هغه چې به ګرمه ګرمه ما په تنور وخوړه هغه ډابۍ د لاس روټۍ مې شي رایاده هغه چې زما په انتظار باندې به ناسته وي خپله د بچو مور خارونۍ مې شي رایاده ماته چې صفت څوک د دوبیو دل دل کوي سوات او ضلع دیرو شیرۍ مې شي رایاده کله چې څوک وایي دوه یاران پکې کلاو ګرځي بنو پرېږده د دیر بانډۍ مې شي رایاده چېرته چې صفت د پښتنو ویم د غیرت کېږي یم منډو باجه وړو ناوګۍ مې شي رایاده څوک چې د ګواټ بړ چنار خیبر بیان کوي یا پیشا مې پټ آباد تور غروګۍ مې شي رایاده زه چې د خیبر په سر کابل ته کله اوړم مردان او 400 څخه